بسم الله الرحمن الرحیم. راځو اټوکیټ پروګرام ته. پرون مونږه بله ورځ مونږ په کمانډونو باندې کار سټارټ کړی و. صحیح ده؟ ښه، تاسو ته مې ویل چې تاسو اټوکیټ کې یو کمانډ څلور لارو نه اخیستی شي: شارټکټ طریقه، ریبن طریقه، ټولبار طریقه او د مینیو د لارې طریقه. چې کومه کمانډ تاسو استفاده کوئ څه مشکل نشته، هره لاره استفاده کوئ، خو صرف کار مهم دی چې یو پروجیکټ تاسو جوړ کړئ پکې. او شارټکټ طریقه استفاده کې لا بهتره ده. خو زه بیا هم تاسو ته د کمانډ له لارې نه هم کمانډ ښیم او شارټکټ هم ښیم. زه راځم ټولز ته، ټولبار ته راځم او اټوکیټ ته راځم. ته ډرا باندې کلیک لګوم، دلته سایډ ټاکدم چې دا لږ زره ترتیب سره دی. صحیح ده؟ لکه څنګه چې A B C الف ب دې لیکل شوي نو دا همداسې ترتیب سره راغلي دي. لکه اول لاین دی، بیا پولي لاین دی، داسې رسېدلي دي. صحیح ده؟ ما سره فرست نمبر کمانډ دی، ښکاري که نه؟ لاین. تاسو ته ما پرون بیا د اپلوډ مې یادونه وکړه چې لاین شارټکټ L دی. کلیک کوو داسې تاسو کولی شئ لاین ډرا کوئ. کلیر دی؟ نو ها که زه غواړم یو کس وایي چې ما سره 10 په دېرشو کې ځای دی، نو تاسو L بټن ووهئ، انټر کوئ، F8 ووهئ، R2 آن کوئ. هغه نه مخکې یو وارې تاسو UN کلیک ولګوئ، یونټ سیټینګ انده دقت کلیک ولګوئ او ځان دپاره واحد کلیک ولګوئ. متر مې کلیک کوو، اوکې مې کوو، لیمټ انټر انټر. دلته مې ورته ورکړو 100 متره کاما 100 متره. واحد متر دی که نه ځکه 100 لیکم، که سانتي متر و نو بیا دې زر به لیکل. انټر کا، زیډ انټر کوي، انټر که دا سیټینګ وشو انجینر صاحبان. دا یونټ سیټینګ او لیمټ سیټینګ دا چې هر ورځ تاسو نوې صفحه راوړئ دا به پکې کوئ. ښه، یو پروژه باندې ما کار وکړو، پروژه مې جوړه کړله، یو 20-20% کار مې وکړو. دا پروژه مې ځان سره سیف کړله په ډي ډرایو یا ای ډرایو ډیسکټاپ کې. سبا دا پروژه زه بیا اوپن کوم، آیا بیا ورته سیټینګ مهم دی؟ نه. یو وارې چې پروژې لپاره تاسو سیټینګ وکړئ او هغه سیف کړئ، همغه فایل بیا اوپن کړئ، نو بیا ورته سیټینګ مهم نه دی. نوې صفحې لپاره سیټینګ مهم دی، نوې صفحې لپاره سیټینګ مهم دی. صحیح شو انجینر صاحبانو؟ هدف به ما نه اخیستل لکه چې اوس هېڅ ما دا نوې صفحه راواړوله. آیا دې کې به سیټینګ شوی؟ دې کې نه شوی. دې کې به تاسو بیا سر نه سیټینګ کوئ او دې صفحه کې که تاسو دا ځان سره سیف کړئ، فایل کې سیو یې کړئ او دا پروژه اوپن کړئ، که 10 کاله پسې مو اوپن کړئ نو دې کې به همدا سیټینګ شوی پکې چې په کوم واحد دې جوړه کړي. که په سانتي دې جوړه کړي سانتي متر کې به پرته وي، که په متر جوړه کړي په متر به پرته وي. ښه، موږ سیټینګ وکړو. لاین کمانډ موږ ویلې چې L بټن وهو، انټر کوو. 100 مترو کې ځای دی، 10 مترو کې نو 10 ولیکه، انټر کا. 10 متره دا ډرا شو. صحیح ده؟ ورګه زه زیډ انټر انټر بټن نه وهم، بیا انشاءالله مشکل به نه ورکوي. اوس وهمه کلیک لګوم 100 متره 10 متره دا ډرا شو، انټر کا. هغه دی ولګېده، ښکاري؟ ته صرف انټر ووهه، 10 مترو کې نقطه درته لګوي. اوس به بیا وایه بره ځي که لاندې ځي که داسې ځي، کار څنګه ځي ماوس نه هماغه طرف ته کار. که زه وایي چې نه بس کومه نو بیا کولی شي انټر کې او یا کولی شي رایټ کلیک کې انټر کې. صحیح ده؟ او سکیپ سره هم تاسو پرېږدي، سکیپ بټن سره. صحیح ده؟ ښه، نو ډبل انټر سره کمانډ بیا پرېږدي. لکه زه ورته یم چې لاندې ما ته ته دا ډرا کا 10 متره، نو 10 ورته ولیکه، یو انټر بل انټر. وګوره کمانډ نه ووتل. پوه شول انجینر صاحبانو؟ ښه ده. زه راځم زه ورته یم چې ښه داسې ما ته دا 10 متره ډرا کا، انټر کا، بیا ډبل انټر نه وهمه، بیا پاس راته 10 متره دا ډرا کا، انټر کا. دا ځای څو په څو کې ډرا شو؟ 10 په 10 کې. او دا د یو کس ځای و، ما سره 10 په 10 کې و، نو په دې کې ورته ویل نقشه راته جوړه کړه. نو بیا دې کې لیمیر څنګه جوړېږي په دې باندې بیا کار کوو. اوس صرف هغه ویلې چې دا ځای راته څه کړه، ډرا کړه. اوس مثال همدغه شان دی، 10 په 10 کې دی، L بټن به ووهئ، انټر به کوئ، دا ورته ولیکه 10 انټر که یو انټر. لاندې راشئ څه شی ورته ولیکه، 10 په 10 کې دی نو 10 ورته ولیکه. بیا دې خوا داسې راشه ورته ولیکه 10. ښه، پاس چې کوم دی دا تاسو کولی شئ چې یا ورته 10 ولیکي یا ډایرکټ دلته کلیک ولګئ. صحیح ده؟ یا لاندې یو کمانډ دی په نوم د کلوز معنا بند کا. که زه دې خوا روان یم
خو ځکه سی ووهم سی سره به داسې شی شي کلوز به شي سی شارټکټ دی څنګه پوه شولې سی شارټکټ دی چې دې کې دا سی وګوره بلو دی بلو شین دی تاسو خو به وایئ چې سی خو د سرکل شارټکټ دی که نه خو انجینر صاحبانو په کمانډ کې دننه بیا دلته دا سی د کلوز شارټکټ دی شاید په بل کمانډ کې دننه سی د همغه کمانډ نه چې سره پاري همغه شارټکټ وي پوه نه شولې ښه سی انټر کړه ګوره کلوز یې که بند یې که یا داسې ایل بټن وهم هلته روان یم دلته رالم دلته 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 او دا یو څو سټیپه باید لرې شي اوس بیک سپیس سره نه کېږي چې تاسو کیبورډ کې بیک سپیس بټن ووایئ لکه دا خو الفابیټ نه دی چې یو ورډ ته شاته کړي نو بیا تاسو یو بټن ووایئ لاندې لیکلي یو انډو یو وها انټر کا وګوره یو شاته شو بیا یو وها انټر کا بل هم شاته شو یو وها انټر کا بل هم شاته شو یو وها انټر کا صحیح ده که نه یو وها انټر کا او یو بیخي ختم صحیح ده که نه دا ټول بیخي نه ختمه بیخي ختموئ نو بس کس کې پوه اصله کې ختم یې کوي یو دوه سټیپه ته غواړې شاته ختم کړي کلیر دی دا و لاین کمانډ لاین پسې بل کمانډ دی انجینر صاحبانو پولي لاین لاین پسې ډایرکټ بل کمانډ دی کنسټرکشن لاین هغه پرېږدئ لاندې راځو پولي لاین ته کنسټرکشن لاین دی پولي لاین نه پس درته وایم اوس دلته موږ صرف د لاین او پولي لاین ترمنځ ډفرنټ ویو د پولي لاین شارټکټ پی ایل دی ولیکئ پی ایل پولي لاین ورته ولې وایي پولي لاین پولی لاین دا پولی په خپله پولیګان ته ویلی شي پولیګان که نه نو پولیګان څه ته وایي سوزلي ته وایي که نه سوزلي معنا چې دلته کلیک او دلته کلیک دلته کونجونه کونجونه ته سوزلي وایي نو دې باندې وایي تاسو سوزلي جوړولی شئ خو انجینر صاحبانو پی ایل مې ووهل انټر مې کو صحیح ده که نه دلته کلیک کا اته سره مارتو ان کیږي اف کیږي ها افاته سره دې سره مارتو په دې باندې تاثیر کوي افاتو دلته کلیک دلته کلیک دلته کلیک دا سوزلي جوړ شو کنه صحیح ده نو انجینر صاحب دا سوزلي خو ته په لاین هم کولای شي کنه ایل بټن او انټر کا دلته کلیک دلته کلیک دلته کلیک ارتو اف کا ورته کومه ده نو فرق څه شي شو هغه انجینر صاحب دا ولې هر کلاس کې څه ګوته چې کوي انجینر صاحبانو اوس فرق څه شی دی څه وی پکې ها دا که نه دا که دا پولیګان انجینر صاحبانو یو لاین دی یو پولیګان نه دی پولی لاین دی څه شی دی پولی لاین دا ما د پولی لاین نه جوړ کړی دی پولی لاین دا پولی لاین نه مې چې کوم جوړ کړی دی دا یو بل سره تړلی دی یعنې ویړ دی ویړ وصل دی خو داسې وصل دی چې لکه ویړ کړی دی یو داسې وصل دی صرف ټچ صحیح ده که نه ټمپر موقتي داسې لکه د ویړ نه ویړ نه مې هدف دا دی سمه ده اوسپنه چې یو ویړ کړي که نه او دا لکه ویړ شوی دی او دا څنګه دی دا هر یو چې کوم دی جدا جدا دی هر یو بیل بیل ځان ته رئیس دی او دا د یو بل سره ټچ دی تړلی دی داسې وصل دی تاسو له څه تپوس کې د لاین او لاین ترمنځ فرق څه شی مین فرق دی صحیح ده چې هغه بیل بیل زول جوړیږي او دا یو خط یې څه کزې دي د دې نقطې ته نوٹ وای نوٹ چې ورته وای نوٹ یا ورټیکس ہوتا وای ورټیکس دا ورټیکس کلیک کوو دا ورټیکس اخوا کا دا ورټیکس کلیک کوو دا ورټیکس دی خوا کا ښکاري دا ورټیکس دسې کا دا ورټیکس د دې ځکه کا د دې او د دې ترمنځ یو سټریټ ورټیکس دی ښکاري مینس کې سټریټ دی که دې سټریټ داسې ورنږدې شي ماوس سره کلیک مه لګوي سره ماوس ورنږدې کوي انجینر صاحب دلته لیکلي دي اټ ورټیکس دا یو نانه ورټیکس پکې بل جوړ کا دا ګوره بل ورټیکس هم پکې جوړ شو پوه شولې که نه او که زه بیا د دې ترمنځ بیا ته وګوره د دوو ورټیکسونو ترمنځ بل جوړېږي که زه په دې کلیک نږدې شم او کنورټ ټو ارک وم ارک کاوس ته وایي یعنې کاوس یې دې نه جوړ کړه دا وګورئ کاوس یو ډیزاین هم پکې کولی شي دا وګوره موضوع نږدې کا کاری دیتا صحیح ده که نه وایته
او که زه ورته وایم چې نه دا ډیزاین دلته راته د دوو دانو ترمنځ وړوکی جوړ کړه بیا دلته کلیک ولګوه کلیک مه لګوه اډ ورټکس ووایي او دلته کلیک ولګوه بیا دې ځای کې کلیک کړه اډ ورټکس ووایي او دلته کلیک ولګوه او بیا دې ترمنځ دا راغی او بیا کنورټ ټو کار پرې کړه لکه داسې پوه شوئ که نه مشکل خو نشته دا تاسو پیک ډیزاین په دې باندې ډېر ښایسته کولی شئ پیکونه هغه تاسو کولی شئ ډېر جوړ او دا سره به څنګه چلو کړو که دا کلیک کړي نو دا وګورئ بیل ښکاري پوه شولئ لاین اپ لاین تر منځ باندې پوه شولئ چې دا وصل شکل لري او دا وصل شکل نه لري انجینر صاحب زه غواړم چې دلته یو ډیزاین جوړ کړم او هغه په پولي لاین باندې جوړ کړم په څه شي باندې جوړ کړم په پولي لاین باندې څه شي باندې جوړ کړم پولي لاین دا به څه شي وصل به وي که نه دا یې صرف تاسو پام ورته یا پام هم نه دا ما په لاین سره جوړ کړ څه شي سره مې جوړ کړ لاین سره دا خو ما نیم ساعت خواري وکړه دا ما په کار په څه شي سره و لاین سره په کار و دا د څه سره جوړ شو لاین سره مړه دا زموږ وصل شکل کې په کار و نو چې دا ستاسو د لاین نه غواړئ پولي لاین جوړ کړئ نو جے بټن ولیکئ جے ولیکئ جوائنټ جے فار جوائنټ صحیح ده داسې هم صحیح دی چې هلته بیا ویډیو نه بیا داسې نه چې پیدا یې نه کوي که نه زر زر لیکئ ښه جے فار جوائنټ انټر مې کو او انټر مې کو سلیکټ مې کو او انټر مې کو دا وګورئ وصل شو که نه شو صحیح ده که نه ډېر سمپل لکه دا غواړم چې زه وصل کړم بیل بیل دی نو دا داسې نه وصلېږي ورسره یوازې هغه کېږي دا ول نه کېږي ځکه چې ترمنځ ګیپ دی بیا هله کېږي چې دا داسې راکش کا که دا ګیپ یې دې سره کا نو اوس دا ټول به وصل شي جې صحیح شو انټر کا دا غواړې دا نو دا به دې ورسره مخکې دغه کړی وی که نه نو اوس هم کېږي دا کلیک کا جې جوائنټ جے انټر ټول سلیکټ صحیح ده پوه شولئ همدغه شانتې ما غوښتل یو کار وکړم په لاین سره نو هغه تا سره په پولي لاین جوړ شو دا اوس پولي لاین دی که نه زه ورته یم چې یاره دا ما غوښتل چې جدا جدا بیل بیل جوړ شوی لاین سره نو دا بیا تاسو کولی شئ ایکس بټن سره څه شی کوئ ایکسپلوډ کوئ ایکس فار ایکسپلوډ ایکس فار ایکسپلوډ ایکس فار ایکسپلوډ انټر کا په دې باندې کلیک کا او بیا یې انټر کا دا وګوره جدا ایکسپلوډ څه ته وایي ماتوالی ته وایي ماتئ صحیح ده که نه ماتول او جوائن معنا وصل کول فکر کوم چې تاسو په دې کمانډ پوه شوئ ښه صحیح څه مشکل خو نشته د دې ټول استعمال هم دونه دی صحیح ده انجینر صاحبانو کنسټرکشن لاین څه ته وایي کوم یو لاین کنسټرکشن لاین ساختماني لاین ته ویلی شي صحیح ده خو دلته تا داسې نه کوي چې خښته کي او کور ته جوړ کړي صحیح ده که نه لکه ساختمان غوندې سوچ به نه کوي صحیح ده خو داسې یو نومې پېښه دی کنسټرکشن لاین استفاده زیاته چې کوم ده نماګانو او د سیکشن د جوړولو ترې نه استفاده کېږي که تاسو غواړئ سیکشن جوړ کړئ یا نما جوړ کړئ د کنسټرکشن لاین نه ترې نه استفاده کېږي دا سره کوم لاین دی एक्सेल शॉर्टकट है कंस्ट्रक्शन लाइन शॉर्टकट एक्सेल है जरूरी कि एक्सेल से कंस्ट्रक्शन लाइन करता सो एक्सएल प्रेस कई नो ता तवे ची क्लिक को लगावा ते ची क्लिक को लगे यो लाइन ड्रा कीगी लाइन तो गोरे लाइन ड्रा कीगी दगा लाइन माते कंस्ट्रक्शन लाइन सर ड्रा क यो क्लिक को लगे यो दाना ड्रा कीगी ची बया क्लिक को लगे बल जरा यो दाना ड्रा को मिनटर को دا دسی یو لاین دی چې سٹارټ او اینډ نامعلوم دی سٹارټ اینډ نامعلوم او نامحدوده لاین دی شروع او ختم نامعلوم دی و دسی یو لاین دی صحیح شو ګورې ورته ایکسل انټر کلیک چې ولګی نو وګوره مایل هم ډرا کولی شو مود افق هر څنګه ډرا کولی شو یو کلیک بیا بل 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 صحیح ده نو سټارټ اینډ ډېر معلوم دی څنګه کولی شو مود یې جوړ کړو ایکسل ووهه انټر کا دا نو ګوره لیکلي دي ورټیکل
نو وی وها وی فار ورټیکل دا په عملي کې دا شاکه دا لاندې شته انټر کې دا وګوره ورټیکل ښکاري نو وخت شي ولې چې په استفاده کیږي نوماګانو او سیکشنونو کې یعنی د نوما او د سیکشن لکه څنګه ګوره ورته آر سی مو هل انټر مې کو صحیح شو کلیک مې ولګول تاسو آر سی نه ویل ریکټنګل له حدا د لاین سره راځو ال می ول انټر مې کو فتح می ور اتو مې ان کړل صحیح ده 15 متره کاما او بخی ال انټر مې کړل ریکټنګل له 15 متره انټر پدې کې نو فکر وکړم 15 متره انټر 3 متره انټر 15 متره انټر سی کلوز او بٹن صحیح ده اشاریه 25 تاسو او بٹن لاندې ویلي او فار افسیټ د دې باندې بیا کار کوو صحیح ده اف انټر فیلټ صحیح شو کنه دا پر دا میډل صحیح شو ای ایکس ایکسټند دا تاسو مې وایي صحیح ده یو تاک می و تاک جوړو ما هغه ته دروازه ورکوم صحیح ده د یو وینډو راخلم مرکز نه ال بٹن سره 2 متر وینډو جوړوم یو متر دی خو افسیټ ورکوم یو متر دی خو افسیټ ورکوم دا ختمو مثال ما راوړم یو کومکی خټ راکوم دا ځای ما سره څومره یې نسبه دا ما سره مینیمم چې دی کنه 0.3 100 سانتی راځي صحیح شو کنه 0.03 سانتی 3 سانتی متر دی کنه 0.03 اوس په متر کې دا که سانتی متر وي نو څونه سمپل 0.3 وټه نه و سانتی متر کې ډېر په اسانۍ نقشه جوړولای شي په نسبت د متر نه صحیح ده کنه او بټن نو انټر کې سانتی متر ډایرکټ درې ولیکا 15 متر خط په کار ډایرکټ 1500 ولیکا 2 متر خط په کار ډایرکټ 200 ولیکا صحیح ده 0.03 تاسو مکه بیوس کیږي د باندې بیا کار کو تاسو ګرما 100 سانتی متر ته او باندې 15 متر راشو ولی چې واحد ما سره داو 10 متر راکو 10 سانتی ال بٹن یو کومه کی خطو هم سی سرکل ड्रा को सी सर्कल ड्रा को मधे तरफ ना जी फ्रेम دا جیک ورژن کې سنگل انټر وها دا یو تاک ته د دروازه د سیشلا ګڼ کوي دا دیو تاک ته یو پیکم جوړوم پیک دا ولې سره جمع تاپ نه ته پیک ورکوم 50 سانتی پیک ورکوم 80 سانتی څه شو واحد متر 50 سانتی دی ورکا متر دی ورکا ته وګوره کنه او بټن و اشاریه 15 ولیکا دا ډول جمع کوي نسبانو زما سایل مې وامزان زما دا ورڅخه اف انټر مساری میډل صحیح شو څه داسې شی پیک ده کولای شي داسې من خلالي باندې کار نه کړم مشخص لیرونه څنګه جوړي په باندې کار کو ډایرکټلی لکه یو دیوال له یو رنگ ورکړ ته یو رنگ پاسه ډایرکټ بل رنگ ورکړي او صحیح کاندي کار خدای چې ته صحیح مشخص لیرونه جوړ کې صحیح کار وکړي وځو ته یې د دې رنگ دی او د پاسه بل رنگ ورکړو هغه به پراپرټیز نه ورکول شي سیس نه ورکول شي پراپرټیز نه دا غوړي پک شو خدای راته اوس لګوي کنه وخت دا وخت نه وکړه چې وخت نه وکړه چې مړه دا سلیکشن بس پیدا کړه اوس موږ پیدا ته بام دی ورته څنګه د چپ طرف نه کم طرف ته راغلم خي طرف ته راغلم ولې دیوال نه انتخابي یوازې کڼکې انتخابي دا ته اوس ګورې کنه دا کڼکې ماته انتخاب کا دا کڼکې پکاره کې دیوال پکاره زمونږ یوازې کڼکې پکاره دی انجینر صاحب نو دا ولې دیوال انتخابي دا څه وجه ده کڼکې سلیکټ ده او دیوال هم سلیکټ ده کڼکې ټوله سلیکټ ده او دیوال لیک سلیکټ ده دا خو ته مې ویل چې دی وای کټول او کله کې دام ده
او که دې خوا نه راشو نو اوس کړکۍ ټوله سلیکټ او دیوال ټچ دی یوازې دا پاتې شو صحیح شو څنګه چلله باید لاړ ریکارډ به سټاپ خطي چې پر پوه شولې دا خو صرف تاسو لپاره ما تیز رنګونه ورکړه چې واضح ته ښکاره شي بیا دا خطي خط سره خط لپاره دا مهم نه دی چې راشه دا مکتب د شین خړ رنګ ورته ورکړه راشه لیلیه د خړ رنګ ورته ورکړه نخودي رنګ ورکړه دا داسې رنګ ورته ورکړه چې کوم واضح ښکاره شي کوم کاغذ باندې ښه راشي اوس پینک کلر صحیح نه پرنټ کېږي زیړ رنګ صحیح نه پرنټ کېږي صحیح ده که نه خو بیا هم که داسې وشي اوس کړکۍ ده که نه تک سور رنګ مه ورکوه شین رنګ ورکړه کړکۍ شنه یي لکه شیشه پکې که دې ته خړ رنګ ورکړې دروازه ده که نه لرګی دی که نه داسې صحیح ده خطي هغه کې هم باید لږ ذره کلر کمبینیشن صحیح نسبتا هغه ته انجینر صاحبانو دا یو کوټه ده دا انجینر صاحب پوښتنه وکړه چې دا کنسټرکشن لاین څه لپاره استفاده کېږي زمونږ موږ پریکټیکلي کار کوو وخت سره موږ بیا اوس کمانډونو کې روان یو خو هغه بیا نمادان او سټیشنونه جوړوو دا اتاق د سایډ نه راته ښکاري که د فرنټ نه راته ښکاري که د ټاپ نه راته ښکاري ټاپ نه راته ښکاري نو که زه دې کوټې دې مخې ته ودرېږم او دې کوټې ته ګورم دا کوټه به ماته څنګه ښکاري نو ما که نه نو ما یعنې الیویشن الیویشن څه ته وایي فرنټ الیویشن څه مطلب فرنټ الیویشن مخامخ نما ده خو دا نوم نه الیویشن د نوم نه ظاهره ده الیویشن څه ته وایي ارتفاع ته وایي یعنې مخامخ نه دا کور جګوالی داسې ده که نه ښه XL انټر XL انټر څه شی راځي کنسټرکشن لاین V فار ورټیکل چې کله چې مخامخ ګورم ما ته دا پیک دا څوکه ښکاري پیک څه ورته دی بیا راته دا کونج ښکاري دیوال بیا راته آیا دا دیوال ښکاري ده دا نه ښکاري ولې چې ما ته صرف دغه کونج دیوال ښکاري دلته پلاستر ورکول شوي خو داخلي که نه ما ته دغه سایډ ښکاري صحیح ده که نه څنګه تاسو پوهېږم ما خو داخل کې دی که نه کته خو نه ده که نه نو ما ده که نه بیا راته دا کړکۍ ښکاري صحیح شو بیا راته دا دروازه ښکاري بیا راته دا کونج ښکاري او داخل کې د دیوال پلستر دی رنګ دی دا کونج ښکاري بیا راته دا پیک ښکاري سایډ نه سی وتلی صحیح ده اوس بیا وګورئ تاسو دلته کنفیوز کېږئ چې یاره دا څونه خطونه دي نو اسانه لارې MA فار میچ د یو خصوصیات په بل خصوصیات باندې اپلای کوي دته میچ وي میچ پراپرټي MA زه وایم د دې کړکۍ خصوصیات راواله په دې خط کنسټرکشن لاین خط باندې اساین کا په دې کلیک کا او هغه نه پس راشه بیا دا سلیکټ کا زه وایم د پیک راواله په هغې باندې اساین کا MA انټر په دې پیک کلیک کا بیا په دې کلیک کا او دې طرف ته پیک دی په دې کلیک کا دا دروازه را MA ووهه انټر کا په دروازه باندې کلیک کا او هغه نه پس بیا په دې کلیک کا نو که ته اوس لاندې راشي ډایرکټ ته پوهېږي چې دا پیک شو دا دیوال دی دا کړکۍ ده دا دروازه ده یو کومکی خط ډرا کا صحیح ده لای تناهي ډرا کا څه مشکل نشته TR ووهه TR تاسو که دا چېرته 2014 سرټیفیکیټ انسټال نو TR ډبل انټر او که هغه نه جیګ ورژن انسټال TR سنګل انټر ووهه هغه نه پس دا ټریم که ټریم کېږي به صحیح شو ښه او بټن وهم او دلته ورته 3 متره ورکوم 3 متره ارتفاع مې ورته ورکړه ده بیا TR وهم انټر کوم دا خطونه اخوا ختموم بیا غواړم چې یو کړکۍ چې کم ده یو 15 سانتي باید جیګه ولګېږي دلته موږ سره 15 سانتي څه شی اسلام وي 25 سانتي بیم وي 15 او 25 څلوېښت نو 40 سانتي نه لاندې بیا د موږ سره دروازه لګېږي تاسو لږ د دروازې ته وګورئ دا کوم ځای کې لګېدلې ده تر بیم کونجه پورې لګېدلې که نه دی نو بره پې سلب دی او 50 40 سانتي پې بیم دی صحیح ده که نه نو TR انټر دلته یې صرف دا پیک دی که نه داسې شی دی پیک نو دا نشته هغه پیک وتلی پیک ساحه شوله دا د دیوال دا کونج شو ښه دلته څه شی دی دلته بیا دیوال دی
نو دا پیک دی ولې ښکاره نه کړ پیک نه ښکاري انجینر صاحب که پیک به دې نه ښکاري تاسو دلته پیک ښکاري هغلته پیک شته دی دلته رنګ پلستر یا ورکول شوی دی که نه کټه خو تا نه ده اخیستې که نه ته ورته مخامخ ګورې که نه داسې شی دی انجینر صاحب کڼکۍ ده کم خطونه ټریم کم تاسو راته ووایي دا ټریم کم یو دا لاندې ټریم کا چې کڼکۍ ځمکې نه 50 سانتي جګه ده یو دا پاس ټریم کا چې تر بیمه پورې لګېدلې ده دا کوم ځای دی داسې دا بله کڼکۍ ده که نه دا دروازه د دوه دروازو تر منځ دیوال دی صحیح شو دا د پاس دې سره ټچ دی او داسې شی ده دروازه دا ټریم کمه که نه دروازې ته به پاوا جمپ وهي که څنګه شپې دروازه خو د لیول سره ده که نه دا به ختم کړي او دا به ختم کړي صحیح شو بیا به دا ختم کړي او دا به ختم کړي دا په دې ختمو چې دې خوا پیک دی د اضافه د ټول سره که ختم کا بره ټول ختم شوي دي اوس وګورئ ام ای وهي ام ام ایچ ښکاري درته انجینر صاحبانو صحیح شو که نه دا دروازه شوله دا کڼکۍ شوله دا هغه پیک دی د پیک لپاره تاسو کولی شئ چې پی ایل پولي لاین یو څو سانتي داسې راشه یو څو سانتي داسې راشه دا یو پیک مې جوړ ځان ته مې اوس یو سکیچ راکړه ایم آی میرر ښه تاسو کمفیوز نه شئ تاسو څنګه شارټکټ یې ډېرې شوې دا تاسو د مربوطه نه دي دا بیا وروسته راځي ایم آی میرر دا انتخابو مه لیکئ ځان سره دا بیا وروسته دا معکوس کوي اخوا میرر کوي د دې د مرکز نه چې مرکز ورته ونه ښایي بیا غلط ځای کې راځي میرر ګورئ ایکسل سره څه شی راځي کنسټرکشن لاین که نو وي سره وي ورټیکل ایچ هاریزنټل وګورئ اوس دې کې زما بیا پکار شو ضرور نه ده چې صرف د یو هدف لپاره استفاده کېږي مختلف ځایونو لپاره ترې استفاده کولی شي زه به ایل بټن راخلم دې ځای کې اول ته او دې ځای کې اول ته که نه ټي آر ټریم وګورئ پیک شو پوه شولې او بټن وهم او یو 50 سانتي کرسي لیول اخلم دا خط دې سره وصلومه دوه طریقو سره کولی شئ دا بیا وروسته ویو اف فلټ او یا ای ایکس ایکسټینډ دا خط انتخابومه یو اندازې سره یې کش کاږم اخوا داسې کوم دی څه شی دی ځمکې لیول دی کرسي لیول دی دلته چې کوم دی موږ سره څه شی ده زینه را کنه دیزی که او بٹن هو 15 سانتی نو ما ته خو بیا دا ډیسټنس نه راکړي کنه زه به بچند کما بیرته ضرب 200 ول 14 سانتی راځي ښکاری بچند بس ما وای گئی مشکل خو نشته تاسو صرف آیډیا واخلئ ښه او بٹن وهم یې سمانه دا بیل لیکنه غواړم چې دا یو کما څنګه چالو کما اوس ته ویلې کنه کمانډ صرف هغه یو څه مې ځکه هغه یو څه کې م پرې دی سوچ وکړئ چې دا بل کوم څه کې استفاده کړي غواړم چې دا یو کما څنګه چالو کما دا ډایرکټ ماینس وزر به سره جې سره جوائنټ وشو ها او ما تاسو ته بل شی ویلو لس سانتي میټر چوک دغه چې ما سره بیرنګ دی انجینر صاحب دا غواړم چې دا مات کما زه په دې وجه ماتوم چې بارس خط سره دا پاس خط دنه زه یو 50 سانتي افسټ اخلم روشندان جوړوم د چې کله او بټن وام او 50 سانتي روشندان واخلم سلور طرفونه روشندان اخلي سلور طرفونه افسټ اخلي دا اوس څنګه چلو ګزم چې یاره مړه دنه یو سایډ سره بخله پاس خط سره بخله دا ټول ما سره 1 بند دی پوری لاین دی څنګه کولای شم چې دا مات کم دا ما سره بیلډینګ دی دا پولی لاین نه دی وصل لیکنه انجینر صاحب اوس مې ویل کنه x for exclude کلیک کپی انټر کپی او بٹن هوا او 50 سانتی روشندان واخلا او بٹن هوا او 10 سانتی نه چوکاټ هم واخلا زه څنګه کوم صحیح شو ته وای انجینر صاحب ما دا ټوکټ څخ کړه نه دی تاسو ما له پته چې تاسو خو نه راغی خو دې خبرې دا کمانډونه روسته راځي خو ته انجینر صاحب چې استعمال راته وي چې هر یو کمانډ د استعمال د سم یو کمانډ ډیر وخت نسی
خدا په خپل ځکه استعمال راځي خدا سره صرف هغه کمانډ یې زده کوي دا یې زده کوي چې دا پیشکش دی دا پلاس دی دا چورس دی صرف دا شي نه یې زده کوي بیا ته بیرته نټونه بیا کولاو بسته صحیح ده که نه پوه شولې اوس همدغه یو ایکسکلوډ کمانډ او افسیټ کمانډ څونه استفاده شو خو تاسو صرف همغه ځای کې عمل ته استفاده کړو دا بار بار بیا راځي ایکس معنا ایکسکلوډ او او معنا افسیټ که نه جی معنا جوینټ صحیح ده ښه تاسو په دې باندې پوه شئ مشکل خو نشته که نه کلیر دی لاین کمانډ خو ویلی دی که نه ال انټر همدغه یو کومکي خط دلته ډرا کړه دا سنټر راته څنګه دې څه ښایي دا څه کمال دی چې دا سنټر راته ښایي ځکه دا یو خط دی که نه او د دې خط دا سنټر راته ښایي ویښودل که نه دا کمال د څه دی چې دا سنټر راته ښایي آبجیکټ سنیپ څه شی آبجیکټ سنیپ او بټن وهمه 0.5 سانتي دی خو اخلم 0.5 دی خو اخلم د مرکز کې کلیک لګوم دا ډیلیټ کوم دا مې ولې دی خو واغستل چې مې دواړه پلې په یو اندازه کې راشي که زه یو طرف ته 10 سانتي واخلم یو غټ راځي بله وړه راځي ټي آر وهمه انټر کوم دام ټریم 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 کوم او دام ټریم کوم ام خایو پاتې شو او دام ام ای وهمه میچ او دا څه کوم دا میچ کوم ګوره ما ته ګوره پوه شولې دې چې پورې مشکل خو نشته ښه انجینر صاحبانو تاسو راشئ کنسټرکشن لاین ته ایکس ال انټر وی ورټیکل کاری ایکس ال انټر ایچ هاریزنټل ښه ایکس ال انټر دا بل ای انګل ای و انګل څونه زاویه کې 10 زاویه کې وای شولې ایکس ال انټر صحیح ده بیساید دا بیساید هغه یو ترسان دا ټول غاف کې دغه شانتي دې دې ډېر استعمال نشته ایکس ال انټر بل یو کمانډ افسیټ افسیټ انجینر صاحب زه تاسو ته نه وایم افسیټ بیل کمانډ وروسته راځي شارټکټ او دی دا په کمانډ کې دی نه افسیټ راغی په کوم کمانډ کې دی نه افسیټ راغی په کنسټرکشن لاین کې دی نه راغی لکه ګوره دا یو خط دی زه د دې خط افسیټ راته واخله که زه د دې خط افسیټ والم او بټن هم انټر کوم او فرض کړه 3 متره افسیټ راته واله په دې کې لکه 3 متره افسیټ واخله افسیټ یعنی د دې نه یو فاصله واخله خو دا د دې خط چې کوم څه جوړښت لري دا د دې خط واغستل خو که زه ورته ویم ایکس ال انټر لاندې وګورئ افسیټ فرض که 15 متره ته واخله اوس که زه افسیټ واخلم د دې خط نه افسیټ واغستل خو د کنسټرکشن لاین افسیټ یې واغستل پوه نه شولئ د هغې او د دې افسیټ ترمنځ پوه شوئ هغه په خپل ځان کې افسیټ اخلي دا په کنسټرکشن لاین باندې افسیټ اخلي کلیر دی که دا خط کار قسم خط یې نوی درجه وزمان تراشی په بیرنګ کې کاری کنه نوی درجه ایکسل انټر او انټر 10 متره راته واخله دا وګورئ کاری یو ماشين پای پی سی بزورم دته وایم دا راټ دلته راوړی ورو دلته دا راټ کاری او دې ټارګټ ته مخامخ کا دې کې کوم ما سره ټارګټ ده وښ ولې کنسټرکشن لاین کې څه مشکل خو نشته یو موږ سره پولی لاین بل موږ سره کنسټرکشن لاین لاندې بل لیکي پولیګان پی او ال پی او ال یعنی پولیګان بس دا شو ورته ودرېږه چې ودرېږه کنه څه بس ته شو هلته بس لار به سبب کې ته وایي په منځ باندې د پولیګان شارټکټ پی او ال له د سره سوزري جوړيږي اوبزاګان ټیراګان دا شي پی او ال چې کله وه انټر کې وګوره لیکل انټر د نمبر اف سایډ زه ته ماته سایډ راکا انټر کا بیا کلیک ولګوا دغه دوه نو فرق ته مې دې دوه فرق دار
لکه ما دا اولنی نمبر کلیک ولګول او دا یو پولیګان مې جوړ کا تزدلي او شوا مې ورته ورکړه فرض کړه وګوره سپیسیفای د ریډیس ریډیس څه ته وایي شوا مې ورته ورکړه 3 متره دا تزدلي دی تزدلي او شوا څونه لري 3 متره بیا پی او ایل باندې کلیک لګوم انټر کوم بیا ورته ماته وایي چې انټر د نمبر اف سایت تزدلي صحیح ده انټر کا بیا یو کلیک ولګاوه بیا دا لاندې مې کلیک ولګاول بیا مې شوا 3 متره ورکړه صرف د دواړو ترمنځ فرق دا دی انجینر صاحب چې یو د سرکل په داخل کې ډرا کوي د شوا په داخل کې ډرا کوي یو د شوا په خارج کې ډرا کوي لکه زه ته یو دانه سرکل ډرا کوم 3 متره شوا ورکوم ځکه چې دا اوس تاسو موو کوم تاسو چیک کوي د مرکز نه که زه را موو کوم او دا زه دې په مرکز کې کېدم نو دا زولې وګورې په کوم ځای کې دي داخل کې دي که نه د دایره په داخل کې دي که نه یعنې دا 3 متره شوا یې تر کونجه پورې اخیستې ده او دی بل چې دا 3 متره شوا اخیستې یې تر زولې پورې اخیستې ده وګوره کارنر چې کوم دی خارج راغلی دي په فرق باندې پوه شوئ هغه وګورئ که نه 3 متره بهر 3 متره شوا نه بغیر او 3 متره داخل ښه پولیګان The polygon shortcut POL enter का enter the number of side 5 side सही रहा क्लिक वो लगावा का फर्स्ट वन क्लिक लगावे का सेकंड वन क्लिक लगावे ज़्यादा आवाज़ किसी याराश हमज़ाद दिसी पर कोई इश्यू नहीं मुश्किल होना चाहिए क्या ना बस को polygon माने कोई इश्यू नहीं मुश्किल होना चाहिए ښه مونږ نن چې کوم دی یو لاین کمانډ ویلې شارټکټ یې څه شی دی زر زر راته تاسو ویل ایل بل پولي لاین هم ویلې شارټکټ یې څه شی دی پی ایل کنسټرکشن لاین هم ویلې شارټکټ یې څه شی دی ایکس ایل صحیح ده او پولیګان هم ویلې شارټکټ یې څه شی دی پی او ایل او جوائنټ شارټکټ څه شی دی او د ایکسپلود شارټکټ څه شی دی ایکس دا پنځه شپږ شارټکټ هم زده کړي ډېر شی دی دا کار زده کړي بیا وروسته کار تیز تیز وي وکړو صحیح ده د نن لپاره زمونږ همدومره درس بس دی